د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو لیدونکو سلام. د دې مهال مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. زه احمد الهام کاکړ یم. په کابل کې امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ښار د شپږمې حوزې په لویدیځه سیمه دشت برچي کې پر یو کاسر ډوله موټر چاودنه شوې ده. دوی زیاتوي لومړني معلومات ښیي چې په دې چاودنه کې 2 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. یو شمېر افغان ښځینه سینګارګرې چې د خپل مسلک د دوام لپاره ایران ته تللي وایي چې د اسنادو د نشتوالي له امله په دغه هیواد کې هم نشي کولی خپل مسلک ته دوام ورکړي. دوی ازادي راډیو ته وویل له هغه وروسته چې اسلامي امارت په افغانستان کې سینګارتونونه وتړل دوی ایران ته کډه شوي. افغانستان ته له پاکستانه تازه راستانه شوي افغانان له بیکارۍ او له دې امله له ګڼو نورو ستونزو شکایت لري. دوی چې په تېرو 2 میاشتو کې له پاکستانه راستانه شوي دي او پکې د لوړو زده کړو خاوندان او د بېلابېلو مسلکونو لرونکي کسان هم شامل دي، وایي د کورنیو مسؤلیت ورتر غاړې دی، خو تر اوسه هم بیکاره دي. د ایران ارنا خبري اژانس وایي چې د ایران په کرمان ښار کې د تېرې چهارشنبې په چاودنو کې 12 افغانان چې وایي ښځې دې هم وژل شوي دي. د راپورونو له مخې په دغه 2 چاودنو کې شاوخوا 90 کسه وژل شوي او 204 نور ټپیان شوي دي. د دې پیښو د قربانیانو جنازې د جمعې په ورځ ترسره شوې. د لبنان حزب الله ډلې ویلي چې د اسرائیل د څارنې پوستې په 2 توغندیو ویشتي. د لبنان د شیعه دا وسلواله ډله چې د ایران یې ملاتړ دی زیاتوي چې دا برید یې د حماس د یو مرستیال د وژلو په غبرګون کې کړی دی. د حماس جګپوړی چارواکی صالح العاروري د جنوري په 2 د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیل د بي پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. په پاکستان کې په تېرو 2 اونیو کې هوا دومره ککړه شوې ده چې ځایي حکومتي ادارې مجبورې شوي په ځینو برخو کې ښوونځي رخصت کړي. عادي خلک وایي ژوند یې له ستونزو سره مخ شوی دی. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د فلسطینیانو لپاره غزه سیمه له 3 میاشتنۍ جګړې وروسته له ژونده وتلې ده. ملګرو ملتونو په سیمه کې د دې جګړې پراخېدو ته هم اندېښنه ښکاره کړې ده. د فرانس پریس خبري اژانس خبریالانو خبر ورکړی چې اسرائیلي ځواکونو په جنوب کې د رفح ښار بمبار کړ. دا هغه سیمه ده چې هلته په سلګونو زرو کسان له جګړې پناه اخیستې ده. د اوکراین د هوایي ځواکونو قمندان ویلي چې د دوی دفاعي ځواکونو په کریمیا ټاپووزمه کې د ساکي په نوم د روسیې تر واک لاندې هوایي اډه ویشتې ده. میکولا اولوشیچوک په ټلګرام کې لیکلي دي چې ټول اهداف لګېدلي او روسیې په کریمیا کې د قمندې یو بل مرکز له لاسه ورکړی. روسیې تر اوسه دغه ادعا تایید کړې نه ده. په جاپان کې د نوي کال د ورځې د زلزلې قربانیانو شمېر تر 100 واوښت او لا هم تر 200 ډېر کسان تریت هم دي. دا په نږدې 8 کلونو کې د جاپان تر ټولو سخته زلزله وه. 7.5 ریختر په کچې زلزلې د جاپان لویدیځ سواحل د جنوري په لومړۍ نیټه ولړزول. تر 10,000 ډېر زلزله ځپلي د مرستو لار څاري. افغان کرکټ بورډ د هندوستان پر وړاندې 3 شلوریزو سیالیو لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. د شنبې په ورځ کرکټ بورډ په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې ابراهیم زدران به په دې لوبډلې کې هم د افغان لوبډلې لوبډلمشر وي. ټاکل شوی افغانستان او هندوستان د روانې جنوري میاشتې په 11مه، 14مه او 15مه لوبې ترسره کړي. دا و د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا د خدای په امان.